چې د مکې مکرمې چې کوم آبادي دغه به دومره لوړه شي چې غرونو سره به برابر شي. او ښکاره خبره غره نه واوړې دا برج صاد وګوره څومره اوچت دی. د عرفات نه ښکاري. عرفات څومره غرونه یې شته منځ خو د عرفات میدان نه ښکاري. ګوره دا به وروسته جوړېږي خو رسول الله مبارک مخکې نه خبر ورکړ چې دا به د غرونو سره برابر شي یا به د غرونو نه لوړه شي. 280 نمبر علامه دا ده چې په مکه مکرمه کې به د اوبو نهرونه روان شي. یعنې اوس سیرت په مکه مکرمه کې دومره اوبه استعمالېږي چې بالکل د نیر سره مشابه دي. لاره کې هر ایماري نه څومره اوبه وځي. 280 نمبر علامه دا ده چې مدینه منوره آبادي به ډېره زیاته شي. حضور وایي احاب یا یحاب دغه علاقې پورې به د مدینې منورې آبادي ورسېږي. 282 نمبر علامه دا ده چې مدینه منوره به مکمله خالي شي د خلکو نه بلکې زناور به پکې بیا اوسېږي وحوش. دا کوم وخت شي دا د دجال د راتګ نه پس یعنې د دې وخت شته پس د خروج د دجال نه مکه مدینه منوره به خالي شي تر دې پورې چې هغه محراب کې به د ځنګل زناور خوب کوي منبر باندې به د ځنګل زناور مسجد نبوي یعنې دومره به خالي شي دومره به وشي. او دا به 40 کالې چې مدینه منوره کې به هېڅوک نه. ولې به خلک نه راځي مدینې ته؟ نو مدینې منورې ته خلک به په دې نه راځي چې فتنې به وي. د فتنو د وجې نه د مشکلاتو د وجې نه د جنګونو د وجې نه به خلک مدینه منوره پرېږدي او مکمل به خالي شي او 40 کاله به دا سلسله جاري. 283 نمبر علامه دا ده چې اخرنۍ کله چې په ځمکه کې ورانېږي به اخرنۍ کله مدینه منورې دنیا چې د منځ ځي بس اخرې به مدینه منوره ورانېږي. 284 نمبر علامه دا ده چې خلک به جوماتونو ته د خوب دپاره راځي. بازار نه به راځي راځي چې جومات کې ویده شو. اوس خلک راځي که نه راځي؟ ښه صحیح به ګرمۍ کې خو سم ډکې مانځه ځای نه وي. ګوره رسول الله مبارک مخکې ویلي دي او خلک یې اوس کوي. 285 نمبر علامه دا ده چې عراق کې کم بهترین خلک دی هغه شام ته لاړ شي او شام کې چې کم بدترین خلک دی هغه به عراق ته لاړ شي. تبدیلي غوندې به وشي. او رسول الله مبارک فرمایي په آخر وخت کې که ستاسو خوښه وي چې موږ شام ته لاړ شو او وس مو وي نو ځان شام ته ورسوو. دلته به ټول نیکان راجمع کېږي شام کې اولیا بزرګان. او که ځان د عراق نه ساتلی شئ آخر وخت کې نو ډېره ښه ده ځکه دې کې به د عراق شریر خلک هم پاتې او د شام والا به هم راځي. 286 نمبر علامه دا ده چې د فرات دریاب به وچ یو کاسه اوبه به پکې نه پرېږدي دومره به سخت وچ او اوبه به چېرته وي اوبه به په شام کې مسلمانان به هم په شام کې او اوبه به هم په شام کې بل ځای کې به اوبه نه پیدا کېږي. 280 نمبر علامه دا ده چې په غرونو کې به معدنونه او سره زر راوځي. لکه اوس څومره معدن لکه دا جواهر او دا رمیا یا یاقوت او فیروزي قسم شیونه. 288 نمبر علامه دا ده چې په دې معدنونو کې به نیکان خلک کار نه کوي. شرار الناس به پکې کار کوي. شریر خلک زما خپله نه دی زموږ ملګری معدن ته تلم او ورته مزه دا تا لپاره فایده نه کوي. نو دا نیکان خلک چلته لاړ چې تاوان سره مخامخ کېږي. نو معدنونو کې به بېکاره خلک وي